ये په بل وطن کې ګران دی ارمان د مسافرو ستاسو ژوند سپلړ ځان دی ارمان د مسافرو. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو عربستان مومندم د کیمرامین اسد الله هجران سره ستاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. پروګرام کې را سره نن ملمه دی ظاهر شاه سواتي. دوی د پېښور نه تشریف راوړی دی. نور تعارف به دوی په خپله وکړي. زموږ پروګرامونه یې خوښ شوي وو. بله ډیوې کتلې وه، یوټیوب باندې او پیج یې هم کتلې وو. نو هغې نه پس یې ما سره رابطه وکړه او نن دغه خبره موږ سره یې مینه کوله. نو پېښور نه دې ځای پورې راغلی او زموږ د ملاقات نصیب ورسره وشو. نو تپوس نیم به ترې وکړو. ظاهر شاه سواتي صاحب سلامونه مې قبول کړئ. خپله لنډه شانه پېژندګلو زموږ د مینهوالو سره ستاسو څوک پېژندګلو یې هغوی سره وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه عربستان صاحب مومن صاحب چې تاسو دونه په دې لنډ تنګ وخت کې موږ له وخت راکړو. بل ټایم یې خراب کړو، موږ له وخت راکړو. د کیمرامین صاحب اسد الله هجران صاحب هم ډېره مننه. او زه خو په خپله سوات یم، ظاهر شاه مې نوم دی او سواتي مې تخلص دی. او د بلې ډیوې د پیج او د یوټیوب او د چینل د دې چې څونه مینهوال دي د هغو هم ډېره مننه او ستاسو هم چې ډېره مننه. مهرباني خوشحاله اوسئ. شاعري تقریبا څومره وخت کوشش کوئ؟ شاعري خو جی موږ تقریبا 2010 نه دی خوا کوو. 2010 نه دی او جی او رومانیت پکې ده که د انقلابیت دی پکې څه شی؟ جو رومانیت پکې لږ لږ شته او انقلاب خو ډېر دی جی. انقلاب پکې ډېر دی. او جی او نو زموږ د پروګرام دپاره نن څه خوښ کړي د خیر ناظرین دپاره؟ نو زه خو به تاسو ته یو څو غزلې ووایم او لکه هغې وجه دا ده چې که اوس فرض که مینهوال یاست د هغې زموږ نه څه کمی کوو ته یې پکې راشي، د هغې بښنه غواړم. نور موږ چې هغه چاته شاعرانو ته هغې ته نشو رسېدی، ډېر زیات کمزوري وو. وایي شعر که به ادب شي څوک رحمان ته رسېدی نه شي، که ارتن غزل غزل شي غني خان ته رسېدی نه شي. او د مورنۍ ژبې الفاظ که څوک پیون پیون کي حمزه بابا او خوشحال خان ته رسېدی نه شي. او د مورنۍ ژبې الفاظ که څوک پیون پیون کي حمزه بابا او خوشحال خان ته رسېدی نه شي. او دانه وانه پښتونه تا که څوک غونډ راغونډ کي، دانه وانه پښتونه تا که څوک غونډ راغونډ کي خو عجب خان او باچا خان ته رسېدی نه شي. او اوسنۍ مینه کې ریبار او رقیبان نشته دی. اوسنۍ مینه کې ریبار او رقیبان نشته خو شیربانو او یوسف خان ته رسېدی نه شي. او که ظاهر شاه سواتي غزل او ټپې ولیکي، که ظاهر شاه سواتي غزل او ټپې ولیکي خو عباسي نه منیر جان ته رسېدی نه شي. ډېر مننه. یو درې شعرونه به د نور ووایم چې خدای امن غواړو او بدلون راولي، خدای امن غواړو او بدلون راولي، سپرلی د سرو ګلونو په پښتون راولي. او چا چې دې وطن ته په سپک نظر کتلي دي ربه قهر بې په شان دي د قهرون راولي. او زمونږ د وطن کاڼي خو زمونږ په وینو رنګ شو، زمونږ د وطن کاڼي خو زمونږ په وینو رنګ شو، خدای په دې خاوره خپل قانون راولي. او یو غزل به راته په دوه درې به راته په ترنم کې ووایم. د نفرت غریب نیولي زمونږ زړونه په سلګو دي، ارمانونه مو شو خاورې امیدونه په سلګو دي. د نفرت غریب نیولي زمونږ زړونه په سلګو دي، ارمانونه مو شو خاورې امیدونه په سلګو دي، ارمانونه مو شو خاورې امیدونه په سلګو دي. د امن اعلان وکئ چې راشي خوشحاله، د امن اذان وکئ چې راشي خوشحاله، د غم په منځ ولاړ یو ټول صفونه په سلګو دي، ارمانونه مو شو خاورې امیدونه په سلګو دي.
ارمانونه مشو خاوري امیدونه پسلګو دي د نفرت غریونی ولی زمونږ زړونه پسلګو دي ارمانونه مشو خاوري امیدونه پسلګو دي ارمانونه مشو خاوري امیدونه پسلګو دي سانګي شوي مړاوي چنچنې پکې نشته وا اے سانګي شوي مړاوي چنچنې پکې نشته وا یا نشته خوند نشته چنارونه پسلګو دي ارمانونه مشو مړاوي امیدونه پسلګو دي ارمانونه مشو مړاوي امیدونه پسلګو دي د نفرت غریونی ولی زمونږ زړونه پسلګو دي ارمانونه مشو خاوري امیدونه پسلګو دي ارمانونه مشو خاوري امیدونه پسلګو دي پیغلو قطارونه بیا جوړ د منګوټو کوي اے پیغلو قطارونه بیا جوړ د منګوټو کوي یادونه راته زکۍ ګودرونه پسلګو دي ارمانونه مشو خاوري امیدونه پسلګو دي ارمانونه مشو خاوري امیدونه پسلګو دي د نفرت غریونی ولی زمونږ زړونه پسلګو دي ارمانونه مشو خاوري امیدونه پسلګو دي ارمانونه مشو خاوري امیدونه پسلګو دي کافر استا د دین پرچاو میکړې دې پوهیږم کافر استا د دین پرچاو میکړې دې پوهیږم موبایل نوم دی رکشا کتابونه پسلګو دي ارمانونه مشو خاوري امیدونه پسلګو دي ارمانونه مشو خاوري امیدونه پسلګو دي د نفرت غریونی ولی زمونږ زړونه پسلګو دي ارمانونه مشو خاوري امیدونه پسلګو دي ارمانونه مشو خاوري امیدونه پسلګو دي ظاهر شاه سواتی ورشا او خيار مالی پیدا کا ظاهر شاه سواتی ورشا او خيار مالی پیدا کا د بارود بوی وهلی د ګلونا پسلګو دي ارمانونه مشو خاوري امیدونه پسلګو دي ارمانونه مشو خاوري امیدونه پسلګو دي ډیر ماننده ډیر ښکلی ډیر زبردست سواد کې د کم ځای ستی سواد کې سیدو شریف او سیدو شریف ها ډیر ښکلی یار ډیر زبردست بس د شاعر سړي خو همدغه ژړا پرې راکړي چې په لیکلو کې کوي بل کم یو ښکلی کلام ټول ښکلي دي مړه په دې خبره را خفه نه شي مېلمه ټول ښکلي دي خو کومه مو انتخاب کړی نو مسافر دی او دغه دی هغه بلاول وړاندې ورپسې بل صحیح شوه ستاسو ژوند سپه لړزان دی ارمان دے مسافرو ستاسو ژوند سپ لړزان دے ارمان دے مسافرو یہ په بل وطن کی ګران دے ارمان دے مسافرو
ستاسو ژوند سپلړ ځان دی ارمان د مسافرو دا ربو مزدوری د سکروټو مزدوری دا ربو مزدوری د سکروټو مزدوری دا سمور د هجران دی ارمان د مسافرو دا سمور د هجران دی ارمان د مسافرو یا په بل وطن کې ګران دی ارمان د مسافرو ستاسو ژوند سپلړ ځان دی ارمان د مسافرو ژوند په مزدورۍ کې شو تیر په پردیسۍ کې ژوند په مزدورۍ کې شو تیر په پردیسۍ کې سبل شانتی گزران دے ارمان دے مسافرو سبل شانتی گزران دے ارمان دے مسافرو یہ پبل وطن کی گران دے ارمان دے مسافرو ستاسو ژوند سپلړ ځان دی ارمان د مسافرو ژوند په ژوند یو په ازغو کې شو تیر په اسویلو کې ژوند یو په ازغو کې شو تیر په اسویلو کې پردے وطن زندان دے ارمان دے مسافرو پردے وطن زندان دے ارمان دے مسافرو یہ پبل وطن کی گران دے ارمان دے مسافرو ستاسو ژوند سپلړ ځان دی ارمان د مسافرو وای ظاهر شاه زما ورته سلام دی وای ظاهر شاه زما ورته سلام دی هر څوک چې بندیوان دی ارمان د مسافرو هر څوک چې بندیوان دی ارمان د مسافرو یا په بل وطن کې ګران دی ارمان د مسافرو ستاسو ژوند سپلړ ځان دی ارمان د مسافرو یو جهان مننه یو جهان مننه غزل چې د دومره زر روان دی شمار چاته نه کوي د دومره زر روان دی شمار چاته نه کوي دا وخت داسې تېرېږي انتظار چاته نه کوي ډېر اعلی ډېر اعلی د ګلۍ د هم توپان دی سره ګلونه رجوي د ګلۍ د هم توپان دی سره ګلونه رجوي مرګې چې کله راشي نو بیا وار چاته نه کوي او دا وخت داسې تېرېږي انتظار چاته نه کوي او انسان توبهګار شه الله پې خوشحالیږي انسان توبهګار شه الله پې خوشحالیږي سوال چې ورته وکړي نو انکار چاته نه کوي او دا وخت داسې تېرېږي انتظار چاته نه کوي او د بنګلو د موټرو د دنیا په عیش کې ګرځي د بنګلو د موټرو په دنیا په عیش کې ګرځي خان داسې نشه دی چې لار چاته نه کوي او دا وخت داسې تېرېږي انتظار چاته نه کوي
او ظاهر شاه چې کله مړ شي نو بیا سیند ته ورګزار کوي ظاهر شاه چې کله مړ شي نو بیا سیند ته ورګزار کوي دا خلک دعاګانې په مزار چاته نه کوي ظاهر شاه چې کله مړ شي نو بیا سیند ته ورګزار کوي دا خلک دعاګانې په مزار چاته نه کوي ډېره مننه دا څو نیمګړي او ماتګړو غزلې او شعرونه او ډېره مننه ستاسو عربستان صاحب او د اسد صاحب هم ډېره مننه او استاد مینوالو د بر ډیوی چینل چې څومره مینوال دا هم ډېره مننه که څه کمې پکې زمونه راغلی یا څه دغه نو د هغې بخښنه غواړو ډېره مننه ستاسو ډېره مننه چې دومره لرې نه راغلی او موږ سره هم دومره مینه وکړله ملاقات هم نه و شوی او زموږ په ویډیو هم کتلی او بیا راغلی دومره زموږ نه دا عزت هم موږ له راکړی دی نو ډېره شکریه او مننه دی ادا کوم الله دې ژوندی او خوشحاله لره انشاءالله العزیز چې ملاقاتونه به کېږي ګرانو کتونکو دا ظاهر شاه سواتي دوی د پېښور نه تشریف راوړی او زموږ ویډیو کتلی وه ښه پرې لګېدلې وه موږ هم پرې ښه لګېدلي وو ځکه دلته راغلی دی نن موږ سره مېلمه دی په پروګرام کې بله ډېوه کې دا پروګرام تاسو وکتو دوی سره به انشاءالله العزیز لږ ټیم به ورته واخلو بیا به بل پروګرام کوو او کوشش کوو چې دقسې نوي کسان موږ سره راشي زړه کې درد و د وطن دپاره هم د زلمو دپاره هم د مسافرو دپاره هم او تاسو ته خو پته چې زه خو څومره پروګرامونه دي تاسو ته ډالۍ کوم دا هم تاسو ته ډالۍ شو او کمنټس راکړئ خامخا دا بله ډېوه یوټیوب چینل چې کوم دی دا سبسکرایب کړئ بل آیکن آل کلیک کړئ نو زموږ ویډیوګانې به تاسو ته مخکې راځي فیسبوک پیج دی بله ډېوه دا فالو کړئ لایک یې کړئ خلکو سره شیر کړئ ملګرو سره د مومندو نه دا یو واحد چینل دی چې زموږ د وطن کې چې کومې ستونزې دي هغه هم خلکو ته وړاندې کوو انټرویو هم کوو بازار کې هم ګرځو خلکو نه تپوسونه کوو نو ډېر برمانې بوج شوم خبرې به ډېرې نه کوو دا پروګرام څنګه و تاسو وکتو موږ به ستاسو رایې په انتظار یو اوس اجازه درنه غواړم د اسدالله هجران سره زه یم ډاکټر عربستان مومند د الله په امان